بسم الله الرحمن الرحیم. د انګلش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو ټول زما سلام واخلئ. نن په دې کلاس کې ډېرې لږې جملې دي او ډېر وړوکی کلاس دی، نو تاسو خپل پورا کوشش وکړئ چې یوه جمله درنه هم داسې خطا نشي چې تاسو یې زده نه کړئ، یعنی دا ټول په ټوله باندې زده کړئ. زه چې د دغه جملو شروعات وکړو. اولنۍ جمله مونږ سره ده he is innocent. هغه معصوم دی. د innocent معنی ده یعنی معصوم بیگناه، عاجز. he is innocent. هغه معصوم عاجز دی. things changed. هر څه بدل شوي. things changed. هر څه بدل شوي. don't resign. استعفا مه ورکوه. resign وای استعفا ته. don't resign. استعفا مه ورکوه. people are weird. خلق عجیبه دي. people are weird. خلق عجیبه دي. feel this. دا محسوس کړه. feel this. دا محسوس کړه. I tolerated a lot. ما ډیر زغم یعنی برداشت وکړو. I tolerated a lot. ما ډیر زغم یعنی برداشت وکړو. heat the water. اوبه ګرمې کړه. heat the water. اوبه ګرمې کړه. start again. بیا شروع کړه. start again. بیا شروع کړه. یعنی که څوک یو کار وکړي او موږ ورته ووایو چې دا کار بیا شروع کړه، نو د هغې دپاره موږ ویلی شو چې start again. بیا شروع کړه. chill out. مزې کوه. chill out. مزې کوه. don't betray. خیانت غداری مکوه. don't betray. don't betray. خیانت غداری مکوه، یعنی خیانت یا غداری دواړه یو څیز دی، یو خبره ده. don't betray. خیانت مکوه. how did you meet him. ته هغه سره څنګه ملاو شوې. how did you meet him. ته هغه سره څنګه ملاو شوې. we meet by chance. مونږ اتفاقاً ملاو شو. we meet by chance. مونږ اتفاقاً ملاو شو. where is my book. زما کتاب چرته دی. where is my book. زما کتاب چرته دی. where is my bike. زما موټر سایکل چرته دی. where is my bike. زما موټر سایکل چرته دی. where is my mobile. زما موبایل چرته دی. where is my mobile. زما موبایل چرته دی، یعنی په کوم ځای کې دی. I am in a hurry. زه په تادۍ کې یم، یعنی زما تادی ده. I am in a hurry. زه په تادۍ کې یم. come this way. په دې طرف راشه یا په دې لار راشه. come this way. په دې لار یا په دې طرف راشه. come that way. په هغه لار راشه. come that way. په هغه لار راشه. keep sitting. ناست اوسه. keep sitting. ناست اوسه. don't get up. پاسه مه. don't get up. پاسه مه. watch closely.
د نږدې نه وګوره. watch closely. د نږدې نه وګوره. do something. څه کوه یعنی اوزګار مګرځه، څه ناڅه کوه. دا خبرې مونږ اکثر کوو ملګرو ته، نو په انګلیش کې ورته ویلی شو چې do something یعنی څه کوه، څه ناڅه کوه. don't cry again. بیا مه جاړه. don't cry again. بیا مه جاړه. what to do. څه وکړم. what to do. څه وکړم. give me a chance. مالا یوه موقع راکړه. give me a chance. مالا یوه موقع راکړه. دا نن یو څو سنټنسز و، دا هم د دې ځای پورې و او راځم به له نورو کلاسونو سره. زمونږ په کلاسونو کې به مختلف هر څه وي. مال راکړئ تر د بل کلاسه پورې اجازت، چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.